د ملي بیرغ په اړه طالبانو ته د عصمت قانع زبردستې خبرې. کله چې خبره د ګډ حکومت شي وایي هر هیواد کې حاکم ګوند د نورو ګوندونو کسانو ته حکومت کې دنده نه ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې تاسو چې هغوی سره ځان پرتله کوئ آیا هغوی چې واک ته ورسیږي د خپل هیواد بیرغ بدلوي؟ موږ د اسلامي نړۍ تر ټولو زوړ اسلامي امت او ملت یو او انشاءالله په آینده کې به هم یو. اسلام هیڅکله زموږ ملي وجود نه دی نفي کړی. مصریان د الازهر په څیر د اسلامي علومو ستره درسګاه لري خو د مصر د ملي بیرغ د بدلولو هڅه نه کوي. پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی خو د اسلامي ګوندونو د دیني عالمانو صفونو او د عامو خلکو نماینده سازمانونو هیڅکله د پاکستان د 83 کلن ملي بیرغ د بدلولو هڅه نه ده کړې. حال دا چې د اسلامي معرفت یوه نښه یې په بیرغ کې هم نشته. سوریه هم زوړ اسلامي مملکت دی خو شاهانو باسیانو نسونیانو او شیعه یې هیڅکله د بدلولو خواهش نه دی اظهار کړی. په ایران کې اسلامي انقلاب راغی خو د ایران د بیرغ رنګونه یې بدل نه کړل. اندونیزیا ستر اسلامي مملکت دی شریعت یې هم پکې جاري دی. په بیرغ کې د دین یوه نښه هم نشته خو بیرغ یې د اندونیزیا د هویت نماینده دی. هیڅوک یې د بدلولو هڅه نه کوي. حیران یم چې زموږ د کراماتیانو زموږ په بیرغ کې کومه بدرنګي لیدلې ده چې ملي هویت پر مخ نوکارې ورلګوي. حال دا چې د افغانستان ملي بیرغ په ټوله اسلامي نړۍ کې د اسلامي هویت زیاتې نښې لري. کلمه طیبه او محراب منبر او د توحید شعار الله اکبر او د رزق رنګ د غنمو وږي دا هر څه زموږ د مؤمن هویت نمایندګي کوي. تاسو څه نظر لرئ؟ آیا طالبانو ته پکار ده چې ملي بیرغ بدل کړي؟ نظریات مو کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.